السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستا پوښتنه دا ده چې په نسوارو باندې اودس ماتېږي او کله ماتېږي. دا خو ډېر تفصیلي جواب دی، خو زه د خپلې رای یو خلاصه تاته ویم. چونکې د نسوارو د اودس په ماتېدو په باره کې د فقهاو نه عبارات مختلف را روان دي، لکه علامه شامی رحمهم الله یا فتاوی تاتارخانیه یا فتاوی حقانیه، فتاوی فریدیه، دې کې چې کوم عبارات راغلي دي نو د هغې خلاصه داسې ده چې اودس په نسوارو باندې نه ماتېږي. چونکې زموږ فقه کې یو بله مسله هم شته او هغه د حدیث نه استدلال شوې ده. هغه دا ده چې کل مسکرین، هر هغه شی چې هغه د نشې والا دی نو دی چې دی ناقض للوضو، دی ماتونکی د اودس دی. اوس مسله دا ده چې که سړی دې ته سوچ وکړي چې په دې نسوارو کې نشه شته او که نشته، نو کم خلک چې د نسوارو عادت دي نو هغی چې دي هغی ته خو نسوار څه نه وایي، مثلا هغه پې څه اثر او څه فکر نه کوي. خو چې کم سړی عادت نه دی او هغه نسوار واچوي نو په هغه باندې دومره نشه راولي چې د هغه عادات حرکات دا خرابوي، الټی پې لګوي، سر پې ګرځوي، درز ورکوي. نو ګوره دا دومره حد کې مسکر او نشه کوونکي دي چې دغه د سړي ته نقصان ورکوي. او که بالفرض یو سړی همیشه کوونکی دی نو هغه ته خو نقصان نه ورکوي، ځکه دی ورسره عادت شوی دی. داسې خو که سړی غټې نشې سره عادت شي نو بیا ورته هغه څه وایي نه، نو پته لګي چې په دې کې صحیح نشه ده او خطرناکه نشه ده پکې. نو چونکې دا یو مسله هم شته چې خوله وینځل پاکول دا لازمي دي یوه. دویم نمبر دا چې که بالفرض د نسوارو اچولو سره په شونډه کې زخم پیدا کېده، اتفاقا اودس مات دی او دی به بیا اودس کوي. دریمه مسله دا ده، اوس دا اختلافي ده چې دا نشه ده او که نشه نه ده. نو ګوره چې څوک وایي چې معتاد ته عادي ته نشه نه ورکوي، عادي ته نشه نه ورکوي، نو دا خو نشه نه ده. لکه څوک پې عادت دی نو هغه ته نشه نه ورکوي، نو دا خو نشه نه ده، نو په نشه نه ده نو اودس پې نه ماتېږي. او خو دې خوا چې وګورې چې هلکه یو سړی دی او دی د نسوارو او د نشې عادت نه دی او ده ته د نسوار کېښودل، نو بیا خو دی ګوره لار هم نه پېژني، بیا الټی کوي، بیا که په سیکلي نو سر ترېنه ماتېږي، را پرې به وځي. بلکې موږ داسې اورېدلي دي چې غویانو ته په خوله کې نسوار کېږدي نو غویې هم نشه کوي، دومره خطرناکه نشه ده پکې. نو که دې ته یې وګورې چې نشه ده پکې نو بیا خو پې اودس مات دی. نو احتیاط په دې کې دی، دا احتیاطي مسله زه کوم، داسې نه ده چې په دې ګنې زه فتوا ورکوم، دا زه احتیاطي مسله کوم چې اول خو چې یو سړی نسوار کوي نو په کار دا دي چې نسوار دی نه کوي، ځکه نسواري کې ډېرې جاخي، صحیح ده، دا معدې ته نقصان ورکوي. نسوار چې دي نو د نسواري سړي د خولې نه بوی ځي، بدبویي ترې ځي. نو چې څوک نسوار کوي نو په کار دا دي چې نسوار دې پرېږدي، که نسوار نه پرېږدي نو بیا دې احتیاطاً مونځ ته اودس کوي، چارندام دې هر مونځ ته کوي چې نسوار یې اچولي چارندام دې وکړي. دا مسله زه احتیاطي کومه او دا د دې دپاره کوم چې یاره زموږ دوستان یاران مسلمانان وروڼه مو دا په عبادت کې خو هسې موږ کمزوري یو، پته مو نه لګېږي وروره، عبادت مو داسې حال ده چې الله دې رحم وکړي. او چې لا اودس هم مات شوی او بیا مخکې وروستو کېږي او ښکته بره کېږي نو بیا خو ډېره لرې مسله ځي. نو دا په احتیاط باندې کوم ښه. او باقي چې دی نو د علماو پکې آرا او رایګانې مختلفې دي، خو دا زما خپل فکر او خپله رای ده او دغې طرف ته ما ذهاب کړی دی چې ما ته د ماتېدلو والا دلایل او رای دا قوي ښکاري.